نو چې کله حضور پاک د نبوت دعوا وکړه د پیغمبر، نو مکی مشرکانو سره مقابله راله، او قسم دې داسې مقابله راله چې زه تاسو ته د هغې بیان نشم کولی. ډېر سخت دور راغی، سخت دور. چا به د حضور پاک په مخامخ ورته مخې ته ودرېدل او کنځل به یې کول، چا ورته په لارو کې غنی اچول، او بعضې سپېره پکې داسې و چې د حضور پاک په ملا مبارکې به یې پیروان اچو، د سارو پیروان، او بعضې بدبخته ده و چې حضور پاک به یې د ګریوان نه ونیوه، او بعضې بدبخته ده و چې نبی علیه السلام له بیمارۍ کې څادر واچو، هغې له به یې ول ورکړ. دومره ظلمونه تر دې حده پورې یو بدبخته کافر دی چې دې درته ذکر کوم، عقبه ابن ابي معیط، دا ډېر سپېرو، دا دومره سپېرو چې کله ابوجهل ده وی چې څوک به لاړ شي فلانکې قصابخانې ته چې یو د وینو ډک د سوټو ډک یو پیروان راوړي او د نبي علیه السلام په دې ملا یې ورغورځوي. دې سپېره هغه کار کړی دی. نمبر 1. دویم دې سپېره هغه کړي دي چې حضور پاک یې دې ګریوان ته څادر اچولی دی. او دریم یو خطرناک کار یې کړی دی. یو ځل دې راغی نبي علیه السلام ته کېناست، لږ قرآن یې واورېد، په هغې حضور پاک خوشحاله شو که دا سپېره خدای مسلمان. نو یو بل کافر په مکه کې ابی ابن خلف د ده او د هغه تعلقات هم ډېر سپېره، نو دې چې هغه له لار اتې خبر شو او ورته ویې عقبه ته تلې او د محمد خبرې دې اورېدلې صلی الله علیه وسلم، هغه سره دې ناسته کړې ده، زه بس زما ستا تعلقات ختم، نن نه پس به زما ستا تعلق نه، ماله به نه راځې نه به درځم. وایي ګوره زما ستا دوستانه ده، زه خو هسې تللی وم. وایي نه بس چې تا د هغه مجلس کې ناسته وکړه او د هغه خبرې دې واورېدې، زما ستا ختم، نن نه پس به ما ستا تعلق ختم. زه رضا کو نه رضا کېده، اخره کې وایي په یو شرط به درنه راضي کېږم، تعلق به در سره قائموم چې ته لاړ شې د نبي علیه السلام نوم یې واخېست، د هغه په مخ لاړې وتکې، هله به دې پرېږدم. دا سپېره راغلی دی او هغه عمل هم ده کړی د حضور پاک په مخ کې. څومره ګران کار. دغه عقبه دا تکلیفونه صحابه وهل، روانې جګړې جرګې هر څه پکې وشو، ناکام شو کافران. چې ناکام شو دا عقبه بیا خدای مردار کړ، بدر کې دې گرفتار شو، جمدي ونیوی شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به دا ګزاره کوله، صحابه وایي چې دې به موږ له خدای کوم ځای په ګوته راولي، مدینې ته په قیدیانو کې بوته لاره کې یو ځای مردار کړ. نو چې دا معرکې کې دی د مکې کافرو د حضور پاک د مقابلې لپاره یو خبره سوچ کړه، وی یاره داسې کار کوو یو 2 کسه لیږو مدینې ته، د مدینې د یهودیانو نه معلومات کوو که رښتونې پیغمبري څه له ورسره جګړې کوو. د مدینې یهود د کتاب خاوندان دي، هغوی ته پته ده، هلته به ولېږو. نو دا عقبه یې ولېږه، دا سپېره بدبخت عقبه ابن ابي معیط، او یو بل کافر نضر ابن حارث، دا 2 کسه یې ولېږل. وی تاسو لاړ شئ او د مدینې د یهودیانو نه تپوس وکړئ چې مونږ کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، دا شکل، دا صفت او دا خبرې کوي چې هغوی څه وایي. دوی دواړه لاړل مدینې ته، په مدینه کې یهودیان اوسېدل، هغوی نه تپوس وکړه. هغوی ورته وی د 3 خبرو تپوس دې وکړئ، که دا جواب یې ټیک درکړه دې به رښتونې پیغمبري، ځکه مونږ کتابونو کې د آخري زمانې د پیغمبر د دنیا د راتلو چې کومه موده ده، هغه هم دا ده، ممکن ده چې د آخري زمانې پیغمبر راشي، خو هغه دا 3 خبرې بې د پیغمبر نه بل چاته نه دي معلومه. نو که جواب یې درکړ ټیک خو صحیح ده، که در یې نه کړ نو دی به دروغجن پیغمبر. هغې چې رالل میټینګ یې راوغوښته، وی دغه رنګې د مدینې یهودیانو 3 سوالونه مونږ ته کړي دي، هغه 3 سوالات مونږ نه کوو، که جواب یې راکړه دی به رښتونې پیغمبري، که یې را نه کړ دروغجن. 3 سوالاتو کې یو سوال دا
چې تاسو دنه تپوس وکئ چې یو څو هلکانو چې هغوی د خپل ښار نه تښتېدلي دي او ورک شوي دي، د هغې هلکانو معلومات راکړه چې دا څوک او دا ولې لاړل، دا کوم ځای ورک شو، د دې واقع ذکر کا چا ته چې اصحاب کهف وایي. دویم یو سړی چې د مشرق نه مغربه پورې په دې علاقه ګرځېدلی دی، دا به څوک وي؟ دا معلومات دی والی، دا هم ناشنا ده او دا ړومبی هم ناشنا ده. او دریم د روح تپوس ته وکړئ چې روح څه ته وایي. دې وی ډېره ښه ده. کېناستل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی موږ له د دریو سوالاتو جواب را، که دا دې راکړ موږ به ومنو چې ټیک وی، او که دا دې رانه که بیا به ته دروغجن پیغمبر یې. نبي علیه السلام ورته سار له به جواب درکړم، ځکه زما جواب خو له ځانه نه جوړو، نه خو ما سره څه خط و کتاب ته چې هغې ته ګورم. پیغمبر اسلام خو امي و، نه په خط کتاب خو نه پوهېده. نو زه به د وحي انتظار وکړم، الله نه به وغواړم، ما له به الله جواب راکړي، نو سار به دله جواب درکوم. اتفاق ته ګوره، حکمتونه پکې وي د الله پارچې کې حکمت وي. د نبي علیه السلام انشاءالله لفظ هېر شو، دی نه وي چې سار له به جواب درکړم انشاءالله، دا انشاءالله ونه وي چې وی نه وي پې الله خفه شو، جواب جوړ شو. دې سار له رالل، نبي امې ما ته لا اطلاع نه ده راغله، رښتیا خبرې کوم دروغ نه. بله ورځ هم رانله، 15 ورځې وحی لیټ شو. حضور پاک هم پریشانه دی، صحابه هم پریشانه دي، او د مکې کافران شپېلي وایي او لوبې کوي او ټپار کوي چې اوس به پته ولګي. 15 ورځې پس وحی راغله، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ولې چې یو کار وی سار له به کوم انشاءالله به ورسره خامخا وی. په دې زه خفه دا به نه وی چې دا به زه جواب در کوم، وی چې خدای وغواړي زه به جواب در کوم. نو بیا دا درې واړه جوابونه والا ورکړل. د روح جواب مو شو، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. او دا هغې پیغمبر واقعا بیان شوه چې د هغې سړي واقعا بیان شوه چې کوم د مشرق نه مغربه پورې سفر کړی دی، سکندر ذوالقرنین. او دریم د دې صورت سره چې کوم تعلق دی، هغه هلکان چې هغوی د خپل ښار نه وتي او څه شو، نو د هغې واقعا بیان شو. نو دې صورت کې رب العالمین هغه واقع ذکر کړي، او زه بیا درته مختصرا ووایم. دا یو زمانه کې د حضرت اختلاف پکې شته. ګورئ قرآن شریف تاریخي قصې ګورئ نه ذکر کوي، په دې ځان پوهېږي. صرف یو واقعه قرآن شریف تفصیلي ذکر کړې ده چې هغه د حضرت یوسف علیه السلام واقعه ده، او باقي تفصیلي نه ذکر کوي. یو حصه یو ځای ذکر کړي، بله حصه بل ځای ذکر کړي، مخکې حصه وروسته ذکر کړي، وروسته حصه مخکې ذکر کړي، چې څوک دا ونه وایي چې قرآن شریف د قصو کتاب دی. دا واقعات صرف دې دپاره ذکر کوي، قرآن شریف کې الله وایي د عبرت دپاره. واقعه دې له ځکه یو عالم واقع ذکر کړي، دې دپاره ذکر کړي چې خلک د واقع نه خلک ډېر زر عبرت لي، واقع ته خلک پوره توجه هم ورکوي، هسې عامو خبرو ته څوک توجه نه ورکوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دې صورت کې الله د هغې اصحاب کهفو هغه ذکر کړی دی، او هغه واقع هم داسې ذکر کړی دی چې تفصیلي نه ده. بیا علماو پکې څه خبرې اترې کړې دي. دا خلک دا وڅوک دا کم ځای پیدا شوي دي، او دا اصحاب کهف دا بیا کم خاطلی دي او کم ځای کې رک شوي دي، او د دې مقصد څه دا یو واقع ده. نو روم د عیسی علیه السلام نه پس ګور اختلاف پکې شته. د عیسی علیه السلام نه پس 2.5 کاله پس دا هلکان په یو وطن کې په یو ځای کې پیدا شوي دي. کم بادشاه چې په هغه علاقه کې و، د هغې بادشاه نوم دقیانوس و. دقیانوس بادشاه و، د هغې بادشاه په زمانه کې دا هلکان پیدا شوي دي، او دا هلکان شهزادګان ده چې د مختلفو علاقو د ګورنرانو بچي و، د وزیرانو بچي و، او دا هلکان ډېر په ناز و نعمت کې لوی شوي ځکه د بادشاه زوی چې لویږي هغه خو نه کار کړي نه قصب کړي،
نه لاسونو کې د کار سره بلی دي، نه خپې د کار سره بلی دي، وجودونه نازکي، نازک مزاج الکانو. او د خپل وزیر یا د گورنر د دغه خلکو بچیو زو زمانه د دقیانوس وه، او د عیسی علیه السلام نه 2,500 کاله پس دا واقعه وه. دقیانوس بادشاه دی، مشرک بادشاه دی، او کم خار سره چې د دوی تعلق او کم علاقه د هغې نوم افسوس و افسوس په سین سره، مخکې سین دی وروسته هم سین. بادشاه مشرک و، شرک پیټه او بادشاه ته به خلکو سجدې لګولې. کم سړی چې به دربار ته راغی د لومبې به یې بادشاه ته سجده ولګول. او بوتان یې جوړ کړي وو، غټ غټ بوتان په چوکونو کې بوتان لګولي، غټو غټو شاهراګانو کې جوړ لګولي، او په خپلو محلاتو کې لګولي بوتان، او ځای په ځای بوتان خواره کړي، او کورونو کې حجرو کې خلکو سره بوتانو د دغه بوتانو سجدې به یې کول، عبادت به یې کوو. یو میلې له به دوی تل په کال کې، هغه میله کې به دا دنیا خلک شریکېدل، هغې کې به نیزهبازي کېده، بادشاه په خپل تخت باندې ناست و، نیزهبازي به کېده، او چا به په دې میلو کې خپلې لوبې ټوقې کوي. لکه که ستاسو خیالي نو اوس هم په دې چترال کې یو میله لګي، اکثر صدر پاکستان هم ولري، پولو ورته وایي که څه ورته وایي، پولو ګراونډ او په دې سونو باندې هغه خپل کرتبونه کوي، او د دنیا خلک هغه تماشې او هغه میلې لري. یا مثلا په 23 مارچ باندې، او یا مثلا په دې بعضې 14 اګست باندې چې دا فوجي میلې لګي او د ټینکونو د دې مظاهرې پکې خلک تماشې لري. دقه رنګې به دې بادشاه یو میله لګېدل، هغې کې به هغه فوجي تربیتونه هم کېدل، د هغه زمانې چې څه فوجي تربیتونو، اسونه به هم پکې خلکو زغلول، بادشاه به وزیران به او دا دنیا به راغونډه وه. دقسې یو میله لګېدلې ده، بادشاه دی دقیانوس، وزیران دی لګیا دي، خلک خپل کرتبونه کوي، بوتان لګېدلې دي، بوتانو ته سجدې هم کېږي، بادشاه ناست تخت لګېدلې دی. اتفاق ته ګوره چې ته د یو اونې نه یا د یو چت نه یو پیشو را ټوپ کړی. پیشو چې څنګه را ټوپ کړي، پیشو د بادشاه د خوا سره پرېوته، خو دې بادشاه دام دعوه کړې وه چې ګوره یو خدای زه یم، د خدایه دعوه هم کړې ده، او خلکو له خپل بوتان هم ورکړي دي، خپلې ډانچې چې دا په کور کې کېدی، او زما دې بوتانو ته سجدې لګوئ. چې څنګه پیشو را پروتې ده او پیشو ټس کړی دی، نو چې د بره نه یو شی را پرېږدي نو خلک خامخا ویرېږي چې څنګه را پرېوت. بادشاه فوراً ټوپ کړی او غوبل شو چې دا څه چلو شو، کله یو خوا منډه وایي، کله بل خوا منډه وایي، ملګرو لاس نه ونیو چې صاحب څه خبره نشته، پیشو د بره نه را پرېوته. دې هلکانو په اړه کې سوچ وکړه چې که دا خدای وي نو دا دومره یره به پرې نه راتله، په خدای خو یره نه راځي، ده خو دومره یره د واغېشته. زه به دې تعبیر وکړم، کتابونو کې نشته، زه به ده ووایم چې که پرتوګ یې چوکت نو ممکن ده چې ټول به لړی. فرعون سره هم دا چل شوی، فرعون ته چې کله موسی علیه السلام مار پرېښوده که نه، نو دومره دستونه یې کړي چې ټول پرتوګ او غار سې میدان یې ټول لړلی. نو خدای العیاذ بالله ده چې دا خبرې مې را یادې شي ډېرې خوشحاله شم. دویم شکر دی چې موږ د هغې ذات عبادت کوو چې هغه له نه یره شته، نه پلیتي شته، او نه پکې خراب صفت شته. شکر دی د ښه او ښکلي صفتونو مالک دی او زموږ خالق او مالک. دې هلکانو سوچ وکړه چې دا څنګه خدای دی، یو پیشو ټس سره دومره یوره یری چې کرسۍ نه ټوپونه ووت، تخت نه ټوپونه ووت او خلکو رونیوه، خدای خو داسې نشي کېدی. خو بادشاه دومره زورور دی، پولیس فوج ورسره دومره دی چې څوک غږ نشي کولی. نو یو هلک دی شهزادګانو کې پاسېد، یو غاړه کې کېناست او په دې سوچ کې پرېوته چې دا موږ په کومو کندو کې پراته یو، دا خو خدای نه دی، دا اسمان چا پیدا کړی دی، د پلار چا پیدا کړی دی، د نیکه چا پیدا کړی دی. انقلاب راغی په ذهن کې. یاد وساتئ ورونو، خدای پاک زموږ دا دین او د اسلام دا فطري دین دی، فطري دین فطرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی ما من مولود الا یولد علی الفطرت. یو معشوم داسې نشته چې هغه فطرت اسلامي باندې نه پیدا. د هر چا په زړه کې خدای ایمان او اسلام اچولی دی. خو دا خو موږ د پلار مور عبادت ته وګورو نو هغه فطري طور اسلام ته راشو،
یهودیان د خپل مور پلار عبادت خانو ته ګوري او د هغوی عبادتونو اخویل مایل شي، عیسایان د خپل پلار مور عبادت ته ګوري یا خپلو سکولونو کې مدرسو کې سبق وایي اخوا مایل شي. که یو انسان په داسې ځای کې لوی شو چې د یو مذهب هم نه لیدلی، نه اسلام نه عیسایت نه یهودیت، دی به مسلمان لویږي. په دې اطرافو کې د خدای د قدرت او د وحدانیت نښې دي. وفي انفسکم افلا تبصرون، د انسان په دې وجود کې داسې نښې داسې نښانې دي که دې ورته سوچ وکړي دی به دا ومني چې دا ما دا وجود په خپله نه دی پیدا، دی له یو پیدا کوونکی شته. دې لږ زړه کې انقلاب راغی، پوه شو چې خدای خو دې نه دی بل ذات دی، داسې یو ذات دی چې د اسمانونه او د ځمکې او د کائنات یې پیدا کړي او د ستوري پیدا کړي دي، دا هر څه خود به خود نه پیدا کېږي او دا خدای سره شریک نشته. بله لک راغی ام لړغه سره کېناست، بله لک راغی بله لک راغی، دا یو څو هلکان اته نهه لس یولس هر څومره چې دي دا هلکان شهزادګان ښکلي نوجوانان رالل یو بل سره کېناستل او په دې سوچ کې دي ځکه یو انقلاب پروت دی چې ناست دي دا یو د بل نه تپوس کوي هلکه هغه میله دې پرېښوده ته څنګه دلته راغلې، ابل وایي نو ته څنګه راغلې، ابل وایي ته څنګه راغلې، هلته میله ده، لوبې دي، منډې دي، ترړې دي او جادوګران لګیا دي جادو کرتبونه کوي او قسم قسم نخرې کېږي. یو وایي چې زه خو به ال ویم خو که زما خبره پټه ساتئ، ال وعده کوي وی بالکل مونږ به پټه وساتو. وایه وی زما زړه کې خدا رالل چې دا دقیانوس خدای نه دی، الله واحد لا شریک وحده لا شریک له، یو ذات دی چې د دې ټولو کائناتو مالک دی. او لکه مې دا راغی چې دا بوتان خو مونږ په خپلو لاسو وتراشل او جوړم کړل، دې ته مونږ عبادت کوو. نو زه خو په دې سوچ کې شوم درازان نه شوم. ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی، ابلوی قسم دې زمام دا سوچ دی. خالقه به ټیک ته زمونږ دا سوچ دی. اوس دا سوچ مخلوق ته رسول غواړي، خو ګورې خفیه طریقې سره دې نه به څوک خبرونه. ولې که بادشاه خبر شو، سرکاری مذهب بت پرستی ده، که بادشاه خبر شو یا زمونږ پلاران خبر شو یا مشران خبر شو نو سزا به راله راکړي. پټ پټ به داسې دا شیخ وروسه مشوره سلا به کوو، خو خبره پټه کم دی پاتې کېږي. بادشاه ته اطلاع ورسېدل چې دغه رنګې یو څو هلکان دي چې خو ستا سرکاري مذهب نه مني او نه تا ته خدای وایي، هغوی خو بل خدای مني. بادشاه فورا دوی ځان ته ودرول او راوستل. چې راوستل دربار کې حاضر کړل، بادشاه ته تپوس وکړ تاسو متعلق څه خبرې رسېدلې دي، څه مسله ده؟ نو حق نه پټېږي، فورا د دوی د خولې نه ووتل. قرآن شریف کې په دې صورت کې رب العالمین رستو فرمایي، الله تعالی رستو په خپله په دې کې ذکر کوي، په خپله فرمایي څه وایي؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، رب زمون رب د اسمانونو د ځمکې دی، لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، دا الله نه ما سوا بل خدای نه منو او که بل خدای مو د الله نه علاوه ومنو خدا خو مو ډېره خطرناکه او د جرم خبره کړي. او دا خبره خو درسته شوه، تاسو خو دا یو نظریه ده او یو عقیده هم ده، داسې هم چېرته پرېږدم. میټینګ شروع شو چې څه ورسره وکړو، پلاران یې چې کوم وو هغې وغوښتل وی ستاسو بچي خو دا عقیده لري څه ورسره وکړو، هغه وېرېدل. وی بادشاه سلامت چې ستا خدای نه مني او ستا مذهب نه مني، زمونږ بچي دي مونږ ته دستبردار چې څه ورسره کوې ورسره یې وکړه. بعضې خلکو وی چې نه صبر وته، چا وی صاحب مړې که میټینګونه کېدل، بادشاه وی نه یو چل کوم، دوی له بله غوندې مهلت ورکړو. که دوی خپل زوړ دین ته واپس شو خو ډېره ښه ده، او که خپل زوړ دین ته واپس نه شو نو بیا داسې سزا به ورکوم چې د عبرت سزا وي، داسې سزا به مې چاله هم نه وي ورکړې. وی ځئ بچې تاسو هلکان یې ناپوه یې، تجربه نشته، بې تجربې یې، ځئ لږ شئ سوچ وکئ، مشوره وکئ، تاسو له 2 ورځې پورې مهلت. که خپل زوړ دین ته واپس شوې ښه پخه ګڼي بیا به در سره ګورم، څرمنې به مو باسم پرېږدم نه، تاسو له مهلت درکوم. اوس که سمدستي موجنم خلک وایي ظلم یې ورسره وکړو، هلکان هغه نه پوهېدل، دې مشر و دې خو پوهېده، مهلت درکوم. دوی ویې ډېره ښه ده چې دې بار څنګه راووتل، یو بل سره مشوره کوي چې دې ظالم بادشاه نه مونږ څنګه اوس بچ کېږي. د ده د یارې نه خو زمونږ پلارانو هم انکار وکړ، نور خلکو ته به مونږ څنګه دین ورسوو، څه به کوو اوس؟ ګوره نیازبین هم و که نه، کوم چې نیازبین وي خو نه سفر کولی شي،
نه خدمت کولی شي. یو بل سره دا مشوره وکړه چې د کور به لږې پیسې راولو او چې ته بار به وځو. دې د دې بادشاه نه به چې ته ځان بار وباسو. نو دا بادشاهي نه صحیح که نه، بل دی صحیح. هغه خو به داسې بادشاهي نه وي لکه زموږ د پاکستان کې ده. هغه به داسې بادشاهي وکړه چې هغه دې کې ده یا د پېښور وه، نو چې هغه دې نه خو سړی مردان ته تللی شي او پنډۍ ته هم تللی شي او پیاده منډې کې والي لاور او کراچۍ ته هم تللی شي. ډېره ښه ده. کورونه یې پیسې راواغېستې، چې پیسې راواغېستې یو لږه لږه صدقه یې وکړه او رالل یو غار دی د دې د کلي نه بار د کلي په خوا کې هغې غار ته ورننوتل. چې دې غار ته به ننوځو ځکه که بار مونږ کینو او مشورې میټینګونه کوو د بادشاه کارندګان او دا پولیس او دا کم داسې خلکو ته نیغ نیغ ګوري که نه چې لکه داغه هلکان دي داغه چې نوې مذهبې دی داغه دي چې بادشاه مهلت ورکړی دی. نو یو کس یې ولېږه نو هغه څه چلو که ځان سره یې کور نه هغه خپلې جامې چې کومې د شهزادګانو جامې دي هغه بدلې کړلې او نورې زړې جامې هم راغشتې وې. نو دا هغه زړې جامې واغېستې چې ته لاړ شه لږ خوراک راوړه، خوراک به مو خورو، مشوره به مو کوو، لاړ څه خوراک یې هم راوړه. کېناستل مشوره کوي چې مشوره دې څنګه کوي. دې مشورې دوران کې ماښام شو، چې ماښام شو ستړي شو په هغه غار کې ډډه وواله، چې ډډه یې وواله خدای پې خوب راوست، اوده شو. قرآن شریف کې الله فرمایي فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا. الله په دې غار کې اوده کړل څونه عمر؟ قرآن شریف کې الله وایي 300 کاله 9 کاله د پاسه 300 په دې غار کې اوده دي. دا د خدای لوی قدرت دی. 300 او 9 کاله په دې غار کې دا اوده دي. او قرآن شریف کې الله فرمایي داسې لو اوده کړل چې په ډډه الله اړی راړی خوب کې چې سړی په ډډه څنګه اوړي چې وجودونه ونه لګي خراب نشي. غارم په داسې طریقه دی قرآن شریف کې الله فرمایي چې نور راځي نو د نور هغه حرارت او شعاع وردننه کېږي او چې بیا کله نور پرېوځي نو بیا شعاع وردننه کېږي، پوره نور هم نه وردننه کېږي چې د ګرمۍ د لاسه خراب شي وجودونه. او داسې هم نه ده چې نور پرې نه لګي چې د یخنۍ نه وجودونه وپړسېږي. څه ورته وایي دا بوږه بوږه شي د یخنۍ د وجې نه دا سرمن څه ورته تاسو وایئ داسې دغه غوندې شي بوږه بوږه شي وپړسېږي چې داسې اوبړی شي د هغې نه هم خدای پاک ساتي. ودرې دوی دقیانوس بادشاه فورا چې هغه ټیم تیر شو دا هلکان پیدا نه شو هغه فورا اطلاع وکړه چې دا هلکان راولئ ګرځئ. لګیا دي خلک څوک یو خوا ګرځي څوک بل خوا ګرځي او قدرت الهي ته ګوره. غار عجیبه غار دی. قرآن شریف کې رب العالمین په خپله وایي دا غار په داسې کیفیت دی چې سړی پکې ورننوځي خولې تنګه ده نو دننه بیا یو طرف ته فراخه شوی دی پته نه لګي. خلک یریږي له داسې غار نه چې دې غار ته څنګه ورننوځو. ګرځي خلک یو خوا بل خوا یو خوا بل خوا چکرې لګي د دوی پته نه لګي. دقیانوس بادشاه یو تخته ولیکله په هغې د دوی نومونه ولیکل او هغه سنبال کړ او اعلان یې وکړ چې دا کسان دي دا باغیان دي زمانه تښتېدلي دي. هغه چې موږ ورته څه وایو اشتهاري مجرمان. هغه اشتهار چې اوس په اخباراتو کې اشتهار ورکوي او د ده متعلق غټ اشتهار جاري کړ او هغه تختې راواغېسته. هغه په خپله د چې کوم خاص محافظ خانه وه هغې کې لکه اوس هم یو فایل دي که نه هغه فایل قاضي جج مشر جج سپریم کورټ والا ځان سره محفوظ کړي هلکه دا شی بس فایل کا دا به پروتي په وخت ضرورت په پکار راځي. هغه تخته باندې نومونه لیکلي دي د دوی پوره حالات یې لیکلي دي د پلار نومونه یې ولیکل او تاریخ یې ولیکه چې په دې تاریخ په دوی سزای موت فیصله وشوه او دوی نشته وتښتېدل دا اشتهاري مجرمان دي او چې چا م راوستل هغوی له به دومره انعام میلاویږي او دا به مونږ پالیسي کوو. تختې کا فایل ځان سره سنبال کېښو. دوی خو لال غار ته اوده دي ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي ورپسې ګرځي پته یې نه لګي. اخر کې څوک رالل دې غار ته
چې وی کتل دا پکې وده دي فورا لاړل بادشاه ته اطلاع ورکړه صاحب راشه الله سړي مې پیدا کړل کم دی دي یو غار دی او صاحب غلی بوردو ګوري وده پراته دي چې ویښ نه شي ونه تختی چې بادشاه سنګرا دی او سړی غار ته وردن نه کړ وی چې غار کې خو سړي وده پراته دي سپی ورسره لا بیل دي کلبهم باسط ذراعه بالوسید دوی چې کله تلل نو سپی ورپسې دی نو سپی شړي هغه ورپسې دی سپی شړي او ورپسې دی سپی ورته وایي چې تاسو د خدای نه یریږئ سپی ورته ګویا شو د خدای نه یریږئ زما در سره مینه ده او تاسو ما شړئ حیوانات به جنت ته نه ځي لیکن د اصحاب کهف و سپی به هم جنت ته ځي سګې اصحاب کهف دا به هم جنت ته ځي ولې د صالحینو نیکانو سره محبت یې ساتلی دی دیو جن علماو سره صالحینو سره محبت او مینه دا د برکت نښه ده رونو ګورئ په مال به اعتماد نه کې ذهن کې واچوه مال غاد ورایح ثورت ولا شی په بچو به هېڅ اعتماد نه ساتې نن دې بچي دي خو چې پیدا کې وله او که د ګټې وټې د لږ پرېوتې که نه به اعتماد به پرې نه ساتې په قوم به اعتماد نه ساتې اعتماد به په چا ساتې د الله رسول مینه باندې په چا به ساتې الله رسول مینه دا بر جنت ته رسوي علماو سره محبت مینه دا بر جنت ته رسوي صالحینو سره محبت مینه دا بر جنت ته رسوي سپی دې ولې نه بادشاه چې راغی ویې کتل هلکه وده دي راویښې ګرفتار بادشاه نه ویښه وایم دې سره داسې سزا ورکوم چې داسې سزا به مې چاله هم نه ورکړې ځان له پخپله جیل خوښ کړی دی نو چې کوم جیل یې ځان له خوښ کړی دی نو زه خو به جیل کې شوم دا وله ټیک دی شا به یې راوړی ګټې او د غار دا خوله ورپسې مکمل بنده کې همدې کې نه خوراک به میلاویږي نه بس اوبه میلاویږي نه به هوا ورباندې لګي نه به تو ورباندې لګي همدې کې دننه به مړه شي عجیبه سزا تجویز کړه ګوره دا مقلب القلوب زړه بدلونکی څوک دی الله داسې ده که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به سوال کو نو فرمایل اللهم یا مصرف القلوب اے زړونو اړونکیا صرف قلوبنا علی طاعتک یا مقلب القلوب قلب قلوبنا الى طاعتک خدای زموږ زړونه ستا تابعدارۍ ته ورواړه اوس د هغه زړه کې خدای دا واچو ګنې وجلې هم شو رابخولی هم شو سوځولی هم شو هر قسمه یې کولی شو الله زړه کې وله دا سزا تجویز کړه ځکه د هغې سزا کې د هغې فایده وه نو دا سزا یې وله پړه کې تجویز کړه چې راویښوه ما به دیوال ورته ووه خلکو ډېر مخالفت وکړه بادشاه ویې نه ځان له چې کوم جیل خوښ کوم دا وله ټیک دی همدغه جیل کې دا وله ورکوم ډېره ښه ده دیوال یې ورته د مضبوطو غټو غټو تیږو وخېجو مضبوط یې وتپه خیر و خلاص بادشاه لاړ سړي څوکیداران مقرر کړل چې دا دیوال کله کله ګوره بار تېرو اگر چې د راوتو هېڅ امکان نشته دومره غټې تیږې څوک لرې کولی نه شي او بیا بادشاه چې کوم آبادي کوي تاسو وینئ که نه د شاهي مسجد دا دیوالونه چې والي شوي دي شاهي قلعې والا دیوالونه چې والي شوي دي دا څوک نړولی شي د قیانوس بادشاه زمانه رو رو تیریږي هم خدای مړ که ورپسې بل بادشاه هم راغی مړ شو بل هم 300 کاله تېر شو ورو پروردګار داسې خلک پیدا کړل چې هغه صالحان او نیکان شو دا دورونه تېرېږي کله د باطل غلبه وي اخر کې د حق غلبه راځي بیا د باطل غلبه ورپسې د چا غلبه وي د حق غلبه لکه زمونږ دې وطن ته وګورئ زمونږ په دې وطن د بوت پرستۍ یو زمانه تېره شوې ده داسې ده که نه ده کم یو غونډی چې ګوري بوتان پکې راخېږي د دې اوتمانزو دا بار غونډی وګورئ د رضاو دا وګورئ تورنګزو کې دا غونډی وګورئ دغه کې وګورئ دا څه ورته ویلې کېږي تخبی کې وګورئ دا چې څومره غونډۍ دي کې بوتان راخېږي دا بوت پرست تېر شوي دي او ګوتم بد بعضې بوتان پکې راخېږي معلومېږي دا چې د هغه ګوتم بد والا خلک هم دلته کې تېر شوي دي لیکن دور پې پروردګار د اسلام راوست او پښتون هغه قوم دی چې رب العالمین مکمل اول نه اخره پورې خدای پاک د صحابو په وجه صحابه دلته راغلي دي پروردګار دا ټول خدای مسلمانان کړي یو دور راغی د قرنګې د قیانوس د زمانې نه پس خدای یو دور راوسته چې دور راوست خدای خلک ښه کړل بوتانو نه سجدې ختمې شوې او خلک ښه شو نیکان شو یو بادشاه راغی یو صالح او نیک بادشاه نوم یې تورتوس دی تورتوس بادشاه راغی هغه بادشاه راغی د دې بادشاه زمانه کې
خلق نیکان دي او د عیسی علیه السلام دور دی او دا هغه زمانه ده چې عیسی علیه السلام خدای پاک جمع دی بیا اسمان ته جوړی دی د عیسی علیه السلام د وینا مطابق څوک ښه عبادت کوي او څوک عیسی علیه السلام ته خدای زویم وایي داسې پکې شته خو بت پرستي ختمه شوې ده رو خلق نیکان بت پرستي ختمه چې دا پرتوس بادشاه راغی نو دغه زمانه کې بیا بعضې خلکو رو هغه د کفر خبرې بیا رو رالی دور بیا رو نږدې کېږي حالانکې دې ته زمانه رسېدلې ده چې ښار مکمل بدل شوی دی ښار کې جوماتونه جوړ شوي دي ګرجې جوړې شوي دي د ښار په دروازو باندې لا اله الا الله عیسی روح الله لیکلی شوی دی هر څه بدل شوي دي بوتان مات شوي دي خو دا بادشاه چې دا تورتوس بادشاه راغی دې وخت کې بعضې خلکو دا عقیده رو خوره شوه چې یاره دا خلک به څنګه واپس جمدي کېږي یو ځل چې یو سړی مړ شو او خور یې شو دی به څنګه واپس جمدي کېږي دا غلطه خبره ده واپس جون نشته رو دا نظریه خوره شوه او د بادشاه چې کوم خواص دي پارلیمنت والا زه به تعبیر وکړم دې خلکو ته خبره ورسېدله څوک یو خوا شو څوک بل خوا چاوی واپس جمدی کېدل شته چاوی واپس جمدی کېدل نشته بادشاه پریشان دی بادشاه کتابونه لیکي زړې جامې واغوستې سر سر تور خپې بل خپې شو او پروردګار ته درخواستونه شروع کړل چې یا الله یو نښه داسې مونږ ته ښکاره کا او دا داسې وخت چې نه پیغمبر شته او نه د پیغمبر صحیح تابعدار شته نه د پیغمبر تعلیمات شته ختم شوي دي جاهلیت رو خورېږي بیا پروردګاره داسې یو نښه مونږ ته ښکاره کا چې د هغې نه دا خبره معلومه شي چې یاره بعث بعد الموت د مرګ نه پس جمدي کېدل دا حق او ثابت زاری کوي الله ته زاری کوي دی خو الله ته چل کړی دی هغه دیوال خدای غورځولی دی زمانه خو پکې 300 کاله تېره شوه وازدادوا 9 فلبثوا في كهفهم 300 وازدادوا 9 309 سال دیوالم پرېوتی دی خو دوی دننه اوده پراته دي خدای پاک حفاظت کوي الله چې حفاظت ته چا کوي هغه څوک خرابولی شي نشي خرابولی پروردګار لګیا د حفاظت کوي هېڅوک هم نه ورته دې خواته دوی را پاڅېدل د خوب نه راویښ شو هلته بادشاه خدای ته زاري کوي چې د خوب نه راویښ شو څنګه ویې کتل نو څه خوراک یې خوړلو او سیده سر ته پروت و چې ویې کتل خوراک هم روغ پروت دی 300 سال کې خوراک روغ پروت دی زه به بل مثال هم درکړم د عزیر علیه السلام مخکې قرآن شریف کې ذکر شوی دی عزیر علیه السلام په لاره تېرېده او داسې روان ویجال ښار پروت و وی انا یحیی الله هذا بعد موتها دا به خدای څنګه جمدي کړي فاماته الله 100 عام 100 کاله عزیر علیه السلام خدای پاک ساتې وایستله او ورسره د انګورو اوبه د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي انځر د انځر په میوو کې ډېره زر څښا کېږي 100 کاله پس چې سترګې وغړولې د انګورو اوبه هم تازه دي وانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى قرآن شریف کې الله وایي هغه خوراک چې زر څښا کېږي چې انځر دي هغسې محفوظ دي هغه د انګورو اوبه چې ډېر زر څښا کېږي هغه همقسې محفوظ پراته دا هر څه خو د الله په اختیار کې دي که نه دا څښاوالې ولې راځي د جراثیمو د ذریعې نه او د آب و هوا د ذریعې نه او د حرارت او د برودت د وجې نه او دا هر څه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي جنت کې یو شی هم نه څښا کېږي زه کله کله یو مثال ورکوم زه ماشوم د مور په ګېډه کې دننه په څومره ګندګۍ کې پروت دی او په اوبو کې ډوب پروت دی په اوبو کې ډوب لیکن دا ماشوم نه څښا کېږي عقل خو چې څښا دي او مخصوص ټمپریچر دا د مور په دې ګېډه که ته وایې چې دا څنګه په دې څنګه دی پویو د مور په ګېډه کې د ماشوم پروت دی هغه مخصوص ټمپریچر غواړي په ژمي کې ورته الله هغه ټمپریچر رسوي اوړي کې هم ورته رسوي چا داسې وکړل چې اورېږه په اوړي کې به د ماشوم د مور د خېټې نه به بوځې وو هسې نه دننه ماشوم مړ نه شي حرارت زیات نه شي او په ژمي کې به د خېټې ته هیټر ږدو هسې نه یخني پرې زیاته شي ماشوم مړ نه شي او هغه مخصوص اکسیجن او ته خدای رسوي او هغه غلط ګیس اته خدای وباسي کاربن ډای اکساید ماشوم خوراک ته هغې ته خامخا رسېږي نه دغه ځای کې وجود دقسې خاموش پروت دی نوکان جوړېږي ویښته جوړېږي په سر باندې اډوکې جوړېږي او په اوبو کې ډوب پروت دی ماشوم او جمدی پروت دی کم خدای چې دا کار کوي دا هلکان په دا 300 کاله ساتلی شي که نه شي ساتلی یو قادیانی و زمونږ یو عالم سره بحث و مناظره وه نو دا قادیانان دا نه مني چې عیسی علیه السلام به را په اسمان کې دی دې میرزا غلام محمد قادیاني ته مسیح وایي
وی تاسو خو وایئ چې عیسی علیه السلام بره په اسمان کې دی وی ستاسو خو دا عقیده ده چې په اسمان کې نه بول شته واړه او نه لوی وی بالکل وی دا عیسی علیه السلام هلته اودسمات یې کوم ځای کوي نه مولانا صاحب ورته وایي وی د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړې دي وی 9 میاشتې وی مور ګېډه کې د غول کوم ځای کول هغه کموډو خایه کړه چې کوم ځای پې ته ناست وی او واړه بول چې د کول هغه ځای راته وښایه شابه ډېرانو خایه چې د مور ګېډه کې دې پکې متیازې کولې وی الله راله بندوبست کړی نو د خبیث بچی چې تا له دلته بندوبست کولی شي هغه هلته نه شي کولی دا اسباب د چا په لاس کې دي اور یو سبب د سوځېدو دی دا خو منې که نه لیکن ابراهیم علیه السلام چې ورپرې وسوځوي نه اوبه د غر کېدو سبب دی لیکن موسی علیه السلام څخه خپل قومه پې خدای پاک راپورې باسه که نه دا مونږ ته الله مثالونه ښیي جناب نو دی یو چې راویښ شو خوراک هم پروت دی دا یو ورته وی چې لکه څونه ټیم به زمونږ د خوب شوي ورو خبرې کوه بر څوک ونري د قیانوس دی څونه یره ممکن ده چې یو شپه به مونږ خوب کړي یو شپه به ابل ورته وی یره الله اعلم الله ته پته ده چې څومره ټیم به قرآن شریف کې الله وی یو وی چې یو شپه بل وی الله ته پته ده دا دویم ټیک وی چې الله ته پته ده د یو ته وی داسې کار وکړه جامې دې بدلې کړه دا زړې جامې واچوه او خفیه پټ لاړ شه ښار ته د قیانوس او د هغه پوج پولیس څوک در باندې خبر نشي او طعام به راوړې خو ایهم اسکا طعام پاکیزه طعام حلال حرام خوراک را پسې راونه هلکه څوک ونه ویني جامې بدلې کړه بیس بدل کړې جامې بدلې کړه پټ غوندې وځه ډېره ښه جامې بدلې کړې او دا یو کس تاسو هلکه دلته بار راونه دی ښه خبرې هم په زور ونه کې غلې غوندې ووته چې و داسې پټ پټ ځي پټ پټ ځي په ښار ورننوځي او 300 کاله 9 میاشته د پاسه قار نقشه خو بدل کړه ټول چې په یو دروازه څنګه د ښار ورغی د دې ښارونو به دروازې وي لکه څنګه چې زموږ د پېښور په خوا دروازې وي ما اورېدلي چې د دروازې به د شپې ماښام بندولې سر به یې کلاول چې په دروازې ته وکتل بله یې لیکلي لا اله الا الله عیسی روح الله هلکه دا څنګه چل دی یا دې دروازه باندې خو بوت ولاړو دا خو بوت نشته داسې دي غلې غوندې لار مې جوړ خطا کړې ده بلې دروازې له ورغی چې ویې کتل په هغې هم دا اله الا الله لیکلې شوي دي هلکه دا خو زمونږ همغه ښار دی که نه یو خوا بل خوا ګوري بل ښار به نو بل خو نشته اوس خاطیه ته خو خپله علاقه معلومه ده دا څه مسله ده زه جوړ خو وینمه دا بالکل تفسیر مظهري تفسیر قرطبي او مختلفو مفسرینو لیکلي او مورخینو هم لیکلي هلکه خدای دې زور ورکوم چې ویښ یم کودیم ها ویښ یم کودیم یاره ویښ یم نو دا خو هغه ښار نه دی دا څه مسله ده نو په دې بله اورېکه دننه به ورشو چې دننه ورغی اوس دې پټ پټور و پټ پټي څوک مې نه پېژني چې ګوري هلکه دا خلک خو ټول بدل دی هلکه دا جومات څه کوي ګرجا هلته خلک خبرې کوي د عیسی علیه السلام نوم اخلي هلکه عیسی علیه السلام دا خلک څنګه پېژني ته خو چې موږ پرون تلو نو نه چې عیسی علیه السلام پېژنده نه دلته ګرجه وه او نه دا کریمه وه او نه دا ښار داسې و دا خو دا څه مسله ده یاره داسې معلومیږي چې زما دماغ خراب شوي دی دماغ به کار نه کوي خیر په دې کشمکش کې دی را کار څه چې دي ملګرو ته به دا ناشنا قصه کوم خو چې څه ډوډۍ خولې یوسم یو دوکاندار ته ورغی چې دوکاندار له ورغی هوټل والان ډوډۍ اخلي هغه ته یې هغه پیسه راواخېسته روپۍ هغه یې ورکړه دا واخله او مال ډوډۍ راکړه هغه چې روپۍ ته وکتل ښه خزانه دې مونتې ده که غلا دې کړې ده او روپۍ خو 300 سال مخکې والا ده که نه بدلې شوي دي اوس لکه زمونږ د ایوب خان د زمانې پیسې چې څوک راوباسي ایوب خان د دور هغه روپۍ نوټ چې اوس دې راوویسته او دوکاندار له دې ورکړه او په پټکه وایي چې خزانه دې مونتې ده دا خو زړې روپۍ دي دا خو نه چلېږي چې ویې کتل لکه دا خو زړه چې ته خزانې مونتې ده هغه بل ته خوړې ده بل ته خوړې بل هلکه دا سړي اغلا کړې ده او یا خزانه مونتې ده سړی ګرفته سړی کلک ته مټې خزانه دې کوم ځای مونتې ده خزانه مې نه ده مونتې ماله ډوډۍ راکې اوږې ما او ماله ډوډۍ راکې نه نه تا خزانه مونتې یا دې غلا کړې ده پیسې راوباسه زه یې ښایه ګنې بادشاه ته دې پېش کوم یا خدای اوس دې قیانوس ته به پېش نه کړي دا څه پیغام واورېده نه جي نه نه ما خزانه نه نه دا دروغ وایي خزانه کوم ده او پلار که مې خبر شو پلار وایي قبر کې پروت دی تره که مې خبر وروڼه که مې خبر وایي به چې تا غلا کړې ده دا څه په لانجه واورېدو یو نه نیسي بل بل نه نیسي دیم غریب ځان ته حیران دی څوک وایي لکه ګورې خبره پټوي در نه خزانې مونتې را خو حل نه وایي
څوک وایي دا د قصد نه لیونی کړی دی، دا خبرې ګډې وډې کوي چې پلار مې دی ورور مې دی او تره کم دی نوم دی ښایه پلانکي مې نوم دی پلانکي مې پلار دی پلانکي محله کې اوسېږي روغې که لیونی پلانکي محله کې پلار دی په دغه محله کې کوم ځای اوسېږي دی ځان د قصده لیونی کوي سړی یې ونیو وینیوه بویه ته او خلک هم ورپسې دي الګوله جلوس دی چې پاګل دي څوک یې لیونی څوک یې خزانې مونتره څوک یې ګړې وړې وایي سړی یې نیغ بوتلی دی او بادشاه ته تورتوس بادشاه ته ور مخامخ کړی او بادشاه دغه وخت کې لګیا دی خپل رب ته لاسونه نیولي دي الله داسې یو نښه راپېښه کړي چې زما دا قوم د مرګ نه واپس جمدي کېدل نه مني خدای چې ویې مني دی یې پرې وردن نه کړ وایي بادشاه سلامت یو غلم نیولی دی او دی اوس رپېږي چې دا خو هغه بادشاه نه دی دقیانوس خدا نه دی دا بادشاه څه شو بل بادشاه د کومې راغی چې ور مخامخ یې کړ ورته یې وایي چې ستا څه نوم دی وی زما نوم دی مکسل مینا ها بادشاه سوچ کې پریوت هلکه اوس هغه فایل راوباسه بادشاه سره خو فایل پروت دی تخته راوباسه تخته یې وکتله او پوه شوم هلکه به تاسو غلی شئ ما سره وپېژنم څه نوم دی مکسل مینا پلار دې څه نوم دی فلانکې د کوم کلي د فلانکې کلي بس پرېږدې د سړي ټیک وایي وی دا هغه هلکان دي چې 309 سال مخکې روک شوي دي دا یو پکې پیدا شو هغه وی 309 سال مخکې نه دي بیګا تلي یو په غار کې وده یو بیګا خبره دې وروستو ده بیګا خبره بیګا تللی دی ټول ښار بدل دی د کوم بادشاهي و بیګا وی د دقیانوس پته خو لګي که نه چې جنا بادشاهي کله تېره شوې ده او د هغه نه مخکې له چا بادشاهي وه خلکو ته خو دقیانوس نه معلوم وی ټیک وی دقیانوس بادشاهي 309 سال مخکې تېره شوې ده ته ټیک وی پلار دې څه نوم دی پلانکې قوم قبیله تختې راویسته فایل راوت فایل کې هر څه لیکلي شوي وو دا هغه اشتهاري مجرمان دي چې 309 سال مخکې بادشاه ورپسې اشتهار کړی دی خزانه کې هر څه لیکلي دي وروره ټیک وی کښېنه بادشاه نه ولې تختې دی دقیانوس نه هغه مشرک و بوتانو عبادت یې کو وی الحمدلله اوس داسې بادشاه له راغلی چې الله یو منو عیسی علیه السلام د خدای پیغمبر منو سړی مطمئن شو خدای سوچ کې دی اوهو 309 سال مونږ خوب کړی دی بادشاه قوم ته ووایي راځئ اوس ما د خدای نه غوښتې وه پروردګار راته وښوله دا خلک الله وده ساتلي دي 309 سال او خدای پاک واپس روح کړل دقه رنګې به پروردګار مونږ مړه کړي او د قیامت پر ورځ به خدای پاک راوچت کړي د مکې مشرکانو به دا وي نبی علیہ السلام له یو کافر راغی او یې داسې دغه راواغېسته زوړه ډوکې او په دې ګوتو یې داسې ورجو وایي سته سړی چې دا به واپس جمدی کېږي نبی علیہ السلام ورته وی او دا به واپس جمدی کېږي اذا كنا عظاما وترابا أئنا لفي خلق جديد او آباؤنا الاولون دا به واپس جمدی کېږي الله وی بالکل ته به هم جمدی کېږي واپس تا دا پلار و مور به واپس جمدی کېږي چې کوم ذات د نیست نه د نش نه شته ته انسان راوستی شي او د یو نطفې نه د یو رکوټې چینجي نه خشته انسان جوړولی شي نو چې دا کومه دانچه چوره ده غوښه پرې نشته صرف هډوکي دي هغې نه واپس جمدی کولی شي که نه شي جمدی کولی الله پرې قادر ځای چې ځو تماشه ووینو د ملګري ووینو دې ته مخکې د بادشاه وزیران ورپسې دي غار له رالل وی تاسو داسې وکړئ تاسو په دې غار یکدم مور دی ملګري به مې ویارېږي وی به چې دا خو دقیانوس راغی زه ورځم چې راولې پوه کړم وی ډېره ښه ده دی په غار وردن نه شو ملګرو ته یې وی چې یار وره څونه موده به وی یو شپه څونه موده به یا بل وی سره وی 309 سال هم نیکبختو خوب کړی دی څنګه ټوله قصه یې ورته وکړه بادشاه راغلی سره د وزیرانو او بادشاه مسلمان دی وزیران مسلمانان دي ګرجې جوړې دي د الله عبادت پکې کېږي دی راووتل واپس راغلل چې راووتل د ټولو سره ملاقات وشو د بادشاه د ټولو سره ملاقات وشو او بیا دی بادشاه ته ووایي چې باس دا مهرباني وکړې مونږ به راځو تاسو له خو تاسو مونږ کړی دی خپل غار ته دی کې مونږ 309 سال پاتې شو الله دلته په مونږ د خپلو رحمتونو انتها کړې ده ځکه د الله نه یې غوښتې دا وه الله نه وایي ربنا آتنا من لدنک رحمة د هغې غار ته چې کله ننوتل د الله نه دا سوال کوي ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا خدایا مونږه باندې رحمت نازل کړي او زمونږ په دې لاره کې پروردګاره مونږ ته
سلوک هدایت او نیغه لار نصیب کړي. نو زمونږ دعا خدای قبوله کړه. مونږ به دې غار ته ننوځی به هم دی، بیا به راځو درله. هغې غار ته چې څنګه ننوتل، پروردګار ته ساه وایستله، فورا په الله خوب راوسته او پروردګار ته ساه وایستله. الله مړه کړل چې بادشاه سره د کارنده او تاسو ورشئ، سړي خو رانوتل، سړي پراته دي، مړه پراته دي. نو بادشاه هلته بیا جومات جوړ کړی دی، په هغه ځای باندې جومات یې جوړ کړی دی. اوس دا غار کوم ځای کې دی؟ نو دا علماء پکې لوی اختلاف دی. الله خو یقین پته نه لګي، الله ته پته لګي. څوک وایي چې پروم کې یو خار دی، پروم کې، او هغې کې یو غار دی. تفسیر قرطبي لیکلی دی، په هغې کې د 21 سړو ډانچې پرتې دي. تفسیر قرطبي لیکلی دی، او دا امام قرطبي دا د غرناطې ښار سره تعلق لري. اندلس کې غرناطې یو ښار دی. دا تفسیر امام قرطبي د هغې کلي سره تعلق لري. نو دی پخپله لیکي چې ما پخپله لیدلی دي چې د 21 کسانو لاشونه پراته دي. څنګه لاشونه؟ داسې ډانچه چې غوښې هډوکي د ټولو سره یو شانتې وي، هم غوښه شته هم هډوکي شته، او بعضې داسې ډانچې دي چې غوښه پرې نشته او صرف هډوکي دي. خو دې یقین نه کوي، وی اسپتن لګي چې دا څوک دي. غارم شته، د جومات آثار هم شته، ممکن ده چې دا هغه کسان وي. نور حقیقت نه رب العالمین خبر. حضرت ابن عباس رضی الله عنه وی چې د حضرت معاویه رضی الله عنه سره یو جهاد ته لاړم، وی چې لاړمه نو وی خلکو چې دلته کې یو غار دی او په هغې کې اصحاب کهف دي. نو وی حضرت معاویه صاحب وی چې وردننه کېږو چې تماشې وکړو چې څنګه دي. وی ما ورته ووی چې نه مه وردننه کېږه، ځکه قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي، الله قرآن شریف کې فرمایي چې وتحسبهم ایقاظا وهم رقود. ته پې ګمان به دا کوې چې دا ویښ دي، داسې پراته دي او د اوده دي. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وی دې ښي او ګس طرف ته اړو مراړو. وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، او سپې د غار په درشل باندې څنګلې خورې کړي دي، پروت دی. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. که ورلې که نه نو د یارې نه به دې زړه ډک شي، به پکې راوتښتې. نو الله قرآن شریف کې داسې وایي، نو مه ور نشي ورته، که ورلې نو روب به در باندې راشي. حضرت معاویه صاحب نه ابن عباس خامخا څوک وردننه کوم چې پته ولګي. نو یو څو کسان یې وردننه کړل. نو چې وردننه کړل نو خدای یو سیلی راوسته. داسې سیلی په دې غار کې دننه راله چې دې ته واپس راووتل، راوتښتېدل. دا د ابن عباس رضی الله عنه روایت. شام کې یو غار دی، شام په هغې غار کې دننه د مړو لاشونه پراته دي او د سپي لاشه مو سره شته. لیکن ما ته چې څونه پورې اندازه ده، نو څونه اندازه ده، نو په اردن کې د عمان سره خوا کې یو غار شته، اردن کې. او ما ته مخکې ویل چې یو قاري صاحب په خپله خبره وکړي، زه د حسن قیرت مقابلې ته تللی وم اردن ته، نو هغې غار ته زه په خپله ورغلی. نو په غار کې دننه لاشونه پراته دي، او دا غار دوی سیر، نیم یو طرف ته دی، نیم بل طرف ته دی. نو په هغې کې هم څه لاشونه پراته دي. او دا غار دا اردن والا مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا په 1963 کې کودی شوې ده، نو هغې کې دا پیدا شوې ده. بهر کیف کوم بادشاه چې مسلمانو، د هغه نوم دی، دا نومونه یې عجیبه غوندې دي، بیدوسیس بادشاه. او د دوی نومونه چې کوم دي، نو نومونو کې اختلاف شته. په معارف القرآن کې مفتی شفیع صاحب لیکلي دي مکسلمینا، یملیخا، مرتونس، سنونس، ستارینونس، او زونواس، او کیس توتویونس. دا نومونه مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه ما ته نه یادېدل، ځکه مې تاسو ته دغه دا نومونه هغه لیکلي. دوی شمار الله ته معلوم دی، د شمار ذکر نشته. خو دا مفتی شفیع صاحب چې کوم لیکلي دي، نو د دې نه دا معلومیږي چې دا د 7 کسانو نومونه لیکلي دي. چا د 7 لیکلي دي، چا 9 کسانو نومونه دي. قرآن شریف کې الله وایي الله اعلم بعدتهم. قرآن شریف کې الله وایي چې دا الله د دوی په شمېر باندې خبر دی چې دا څومره دي او څومره نه دي. نو دا واقعه ده چې الله تعالی په دې صورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه هغې ته بیان کړه. او دویمه واقعه ورته د دغه بیان کړه. دویمه واقعه ورته
دغه بیان کړه ذوالقرنین او درې مې ورته د روح متعلق جواب ورکړ لیکن هغه سپیرو بیا هم هغې د پاسه مې انکار وکړ سپیره خلک بیا هم سپیره وي بهر کیف ته خو ما وخت ختم دي تقریبا حافظ صاحب چې دی زمونږ مولانا حسین علي جان صاحب د ده مونږ سره محبت دی د له خدای ډېر ښکلی علم ورکړی او تاسو ته ترجمه کوي او مونږ سره مینه ده نو کله کله په دې ثواب کې مونږ هم دې شریکوي